نازل د پسردار دو جهان درب کتاب پمینا مینا ول قرآن درب کتاب پمینا مینا ول قرآن درب کتاب نازل د پسردار دو جهان درب کتاب پمینا مینا ول قرآن درب کتاب پمینا مینا ول قرآن درب کتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتنا الجديدة. نرحب بكم جميعا. كيف حالكم؟ بخير؟ درنو قدرمن دوستانو ستړي مشئ په خیر راغلی. دا د یو ځل بیا ستاسو په درانه حضور کې حاضر شوي یو او د نن ورځې درس تاسو په درانه حضور کې وړاندې کوو. همدارنګه زموږ نننی ورځ درس چې ده هغه هم د تمرین ده، پاتې تمرین ده او دغه پاتې تمرین به انشاءالله په ګډه سره حلوو. التدریب رابع څلورم تمرین حول کما فی المثال. وایي تاسې تغییر کوئ یا تبدیل کوي لکه څنګه چې په مثال کې دي. موږ ته مثال راکړی چې یو والد ده بل چې د هغه نوم د عدنان. والد پلار ته ویل کیږي او عدنان چې ده نوم ده. مثال څنګه ده؟ مثال داسې ده چې زه څنګه ویلی شم چې زما مثلا زما پلار سردار خان ده. صحیح؟ دغه جمله زه په عربي کې څنګه ویلی شم؟ نو دغه مثال ده. دا په هغه سره مثلا ویلی شم چې کله زما پلار ملکیت ما ته ثابت شي چې دا زما پلار ده. خو اوس داسې بل مثال موږ تغییرو او تحویل کوي چې بل کس وایي چې دا د هغه پلار ده، دا د هغه پلار ده. هغه څنګه ویلی شو؟ په دې باندې انشاءالله نن خبرې کوو او همدارنګه مثالونه پکې حلو. طالب الاول لومړنی طالب، هذا اشاره ده مذکر لپاره. والد پلار ته وي، خو دلته یا راغلی دا د متکلم د ملکیت لپاره راغلی چې زه وایم هذا والدي، دا زما پلار ده. زه وایم دا زما قلم ده، هذا قلمي. صحیح؟ زه وایم دا د ما کتاب ده، هذا کتابي. ملکیت ځان ته ثابتول دي. خو زه وایم چې هذا والدي عدنان، دا زما پلار ده چې عدنان نومیږي. خو یو بل کس دا اشاره کوي وایي چې دا د هغه پلار ده چې عدنان نومیږي. هغه اشاره څنګه کوي؟ هغه وایي چې هذا اشاره ده دا والده عدنان، دا د هغه څه ده؟ پلار ده. والده دا ها ضمیر ما ته راجع شو. مثلا والده عدنان، یا هغه بل کس ته موږ وایو چې دا د هغه پلار ده، هذا والده عدنان. که مؤنث موږ دا څنګه وایو چې هذا والدها، ها ضمیر راولورد. والدها عدنان، دا د هغې پلار ده چې عدنان نومیږي. ښه دغه مثال موږ حلو. دلته اخ ده بل سلما ده. زه وایم چې هذا خو د مذکر لپاره راځي اشاره، اوس د مؤنث لپاره سره هم راځي. هذه اختي، تی مې ورسره اضافه کړه ځکه چې نسبت ما ته کېږي زما خور. هذه اختي سلما، دا زما خور ده چې سلما نومیږي. ښه دا خو وایي اوس څنګه یې تغییرو؟ مثلا چې ثابت کو دا د هغه خور ده، څنګه وایو؟ هذه اخته سلما، دا د هغه خور ده چې سلما نومیږي. بیا وایي که دا خو مذکر، که مؤنث د هغې خور ده، هذه اختها
عدنان. هذه اختها سلمى. ډیر اسانه ده. دویم مثال ته راځو وایو چې هذا ابني بدر، دا زما زوی ده چې بدر نومیږي. ابن خو مذکر ده، منګه دلته چې تحویل کوي، تغییروي، اړوي غایب کس ته څنګه وي؟ هذا ابنه، اخر کې د یا ها ورسره اضافه کو. هذا ابنه بدر، دا د هغه زوی ده بدر نوم. که موږ وایو چې دا د هغې زوی ده څنګه ویلی شو؟ داسې وایو چې هذا ابنها بدر، دا د هغې زوی ده چې بدر نومیږي. همدا نور مثالونه اسانه دي انشاءالله، تاسو یې خپله حل کړئ. الوحدة الثانية دویمه برخه، الدرس التاسع نهم درس، ملخص التراکیب. ملخص التراکیب کم ترکیبونه، کم نحوي قواعد چې موږ وویلې، یا کم نحوي ګرامري جملې چې موږ تېرې کړې، د هغې مخلص یعنی لنډیز یې موږ ته بیانوي. په دغو کلماتو کې مثلا موږ لوستي وو عین، من، مثلا فی، او همدارنګه اشاري ضمیر هذا، هذه د مذکر لپاره او د مؤنث لپاره، د هو او هي غایب د ښځې او نر لپاره. یعنی دغه هغه دي کلمات دي. موږ څنګه کولی شو چې پښتنې وکړو صحیح؟ څنګه کولی شو چې خلق یو بل سره معرفي کړو، یا څنګه کولی شو خلکو ته ځان معرفي کړو، نو یا څنګه کولی شو چې موږ پښتنه وکړو د چا څخه، په کوم هغه باندې، په کومه کلمه باندې موږ شروع کوو. صحیح؟ اوس عین، عین چیرته، وی چیرته ده، چیرته ده. عین المعطف، عین المعطف، جاکټ کورتۍ چیرته ده؟ سوال ده که نه؟ بیا وی چې عین نظارتو، چشمې چیرې دي، عینکې چیرې دي. موږ داسې ویلی شو چې عین النظاره، نظارتو صحیح چیرته دي؟ عینکې. خو دا که ځان لپاره مشخص کو، یا د ځان ملکیت یې وښیو، وایي چې عین النظارتی، چیرې دي زما چشمې. صحیح؟ دویم وایي چې عین سعید، سعید چیرته ده؟ عین سعیدتو، سعیده جلی چیرته ده؟ سعید مذکر، سعیدتو مؤنث، اسمونه دي. اوس پوښتنه کوو چې من باندې، چې من هذا، من هذا دا څوک ده؟ من ورته استعمالو. که نري من هذا مذکر صیغه ورته استعمالو، اشاره. او که ښځې وایي چې من هذه، کیدای شي دغه اشاره د مثلا د شیانو لپاره هم استعمال شي چې نارینه ای یا مذکری، او د مؤنث لپاره هم استعمالیږي. مثلا موږ وایو من هذه، دغه جلی څوک ده؟ من هذا، دغه نر څوک ده؟ یا وایي چې من انت، چې وایي چې من دینک، ما ربک او من ربک. من هذا دا څوک ده؟ نر ښیي چې دغه سړی څوک ده. که ښځی چې من هذه، دغه ښځه څوک ده؟ من انت، تا دوی چې ته څوک یې؟ من انت، چې ته څوک یې، د نر لپاره. او که ښځی من انتی، ته څوک یې. من هو اشاره د لر په هغه څوک ده. من هو لري که نه، اشاره ده. من هو هغه څوک ده. او من هي هغه جلی څوک ده. دغه جمله اوس وایو چې دا فی
فی منګه څنګه حرف جر ده دا څنګه استعمالو مثلا موږ وایو چې په مسجد کې په کوټه کې په حمام کې په بازار کې په ښار کې په هیواد کې دا پی څنګه وایو چې وایو بسم الله الرحمن الرحیم وایو سعید فی المسجد سعید چرته ده په مسجد کې ده سعید فی المسجد سعید په مسجد کې ده سعید فی مصلى سعید په جای نماز ده سعید فی الغرفه سعید په کوټه کې ده سعید فی الحمام سعید په حمام کې ده هر کله چې دوستانو دغه فی حرف راغی یا من راغی فی راغی دا وروسته چې کوم اسم د فی څخه راځي نو دغه اسم ته زیر ورکوي مثلا موږ وایو چې فی المسجد دغه یعنې دالته زیر ده داسې نشو ویلی چې وایو فی المسجده هر کله چې فی راشي نو اسم مجروری مجرور دا معنی چې آخر حرف ته زیر ورکوي مثلا فی المسجد یعنی دی فی المصلى صحیح فی الغرفة فی الحمام بعض داسې اسمونه دي چې هغه ممنوع من الصرف دي ممنوع د تصریف څخه دي چې هغه باندې فی راشي خو نه آخر حرف کسره نه اخلي زیر نه اخلي فی الحمام ګور حمامي میم دلته ده تی دلته ده همدارنګه دال دلته ټولو ته کسرې ورکول شوي فی المصلى کې دا بیا بعضې نومونه دي چې وروسته به تاسې ووایي چې دا ممنوع د صرف څخه دي دا خو د نر لپاره استعمال کړي د سعید لپاره اوس راځو د سعیدتو لپاره د ښځې جلۍ لپاره سعیدتو فی المسجد سعیدتو فی المصلى سعیدتو فی غرفة سعیدتو فی الحمام دا هم ویلی شو دته راځو هذا دا هو المعطف دا څه ده کرتۍ ده هذا هو المسجد دا مسجد ده هذا هو مصلى دا چی ده مصلا د جای نماز ده یا مصلا هغه ته ویل کېږي چې هلته خلک اکثره یو خاص ځای د مانځه لپاره جوړ کړی په کور کې یا همداسې په عامه ځایونو کې چې خلک مونځ کوي نو هغه ځان لپاره ځای جوړ کړی دا استعمالو هذا والدي عمار دا زما پلار عمار ده هذا والده عمار دا د هغه پلار ده عمار هذا جدي عمار دا زما نیکه ده عمار ده هذا جده هغه ته وایي چې دا د هغه نیکه ده هذا جده عمار هذا عمي عمار دا زما کاکا ده عمار نومیږي هذا عمه عمار دا د هغه کاکا ده چې عمار نومیږي اسانه دي انشاءالله څلورم ته راځو هذه هي النظاره هذه هي النظاره منګه دغلته پښتنه کړي چې اين النظاره عینه کې چرته دي د جواب ده اوس هذه هي النظاره دا دی عینه کې هذه هي مهندسه دا انجینره ده هذه هي الطبيبه دا چې ده ډاکټره ده هذه والدتي آمنه دا زما مور ده امینه نومیږي هذه والدته آمنه هذه جدتي آمنه دا زما نیا ده آمنه نومیږي هذه جدته آمنه دا د هغه نیا ده هذه عمتي آمنه دا زما عمه ده آمنه هذه عمته آمنه دا د هغه عمه ده آمنه اسانه ده
مثلا من هذا دا څوک ده. مثلا وایي چې هذا اخي دا زما ورور ده، هو طبیب انجینر ده. من هذا یا بیا پښتنه کو چې دا څوک ده. هذا صدیقي دا زما ملګری ده. مدرس استاد ده. دا نورې جملې تاسو جوړ کړئ. خو وایي چې من هذه دغه ښځه څوک ده، یا دا جلی یا سیاره مؤنث لپاره راځي. من هذه دا ښځه څوک ده. هذه طبیبه دا چې د طبیبه ډاکټره ده. هذه مدرسه دا استاذه ده. هذه مهندسه انجینره ده. هذه طالبه زده کوونکې ده. اسانه دي ان شاء الله. 34 صفحې ته راځو. الوحدة الثانیه دویمه برخه. الدرس العاشر لسم درس. الأصوات وفهم المسموع. اولا الأصوات الف عين. الاصوات جمع د صوت ده، غږونه. الاصوات غږونه، اوازونه. وفهم المسموع د هغه څه چې تاسو اوریدلی په هغې پوهېدل. یعنې مخکې درسونو کې تاسو ویلي یا تاسو ته ریکارډ چالان ده هغه تاسو اورئ په هغې باندې ځان پوهې کوئ چې څنګه ویل کېږي. اولا کوم اصوات دي؟ الاصوات هغه صوتونه چې دي الف ده او عین ده. منګه الف او عین څنګه تلفظ کو؟ التدریب الاول لمړنی تمرین. استمع غوږ ونیسه واعد تکرار کړه. عمر عمر عمر. عمار عمار عمار. علیکم علیکم. عبد الله عبد الله. العباس العباس. عمه عمه. سعد سعد. دا ځان سره تکرار کړئ چې عین له خپل مخرج څخه باید راوځي. التدریب الثاني دویم تمرین. استمع غوږ ونیسه واعد تکرار کا. اوس الف ده او عین ده. منګه څنګه د دواړو ترمنځ فرق کولی شو؟ علیم علیم. علیم علیم عین. علیم الف علیم الف. علیم عین. علیم. اتت اتت اتت. عتت عتت عین باندې. ارضها ارضها ارضها. عرضها عرضها عرضها. أسير أسير أسير. عسير عسير عين تلفظ. أتوا أتوا أتوا. عتوا عتوا. علم علم علم. علم علم علم. يأمر 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 يأمر. وأعد وأعد وأعد. وعد وعد. جاء جاء جاع جاع. أجزاء أجزاء أجزاء. أجزع 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 أجزع. همداسې نور خپل ځان سره تکرار کړئ. مثلا دلته وایي چې سأل سأل سعل سعل عین. تعلمون 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 تعلمون. التدريب الثالث دريم تمرين. استمع غوږ ونیسئ واعد تکرار. استمع غوږ ونیسه واعد تکرار کا. دلته آیاتونه دي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. تو ګوري دا د عین حرف څنګه لوستل کیږي. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. همداسې نور روایتونه مثلا عما يتساءلون قرآن کریم په ښه تجوید سره په ښه ترتیب سره ولولئ. دا دوستانو زمونږ د نن ورځې درس تر بیا مو په پاک او مهربان خدای سپارو. الله مو مل شه. نازل د پسردار دو جهان درب کتاب پمینا مینا ول قرآن درب کتاب پمینا مینا ول قرآن درب کتاب. نازل د پسردار دو جهان درب کتاب پمینا مینا ول قرآن درب کتاب پمینا مینا